له افغان کډوالو بار دا ګاډي تورخم دروازې ته راورسېدل. دلته نوملیکنې لپاره انتظار وباسي او بیا افغانستان ته اوړي. په پاکستان کې ناقانونه میشتو غیر ملکی وګړو ته د نومبر لومړۍ نیټې پورې له دې ملکه د وتو مهلت ورکړل شوی. که سوالات یې هم هغه خپله خاوره مقبوله ده، که سوالات نه هم خپله خاوره مقبوله ده، خپله دغه قدر خاوره په ګرد جهان نه ورکوم. که زه دا رقم یې کړی یم نو خامخا کېدلی شي چې نور مسلمانان هم دا کړي، نور داسې سیاسر هم جبرولي، سیاسر هم جیلو ته اچولي، هر څه یې کړي دي. داسې نه دي کړي چې یوازې زه نیولم. د کسټم چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې افغان کډوالو څه باندې 400 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلي چې په ځینو کې 4 او 5 کډې بار وې. بس ړه خو بد دی، خپله جاړه راځي پېښلې چې یو ځي کې ښه وخت تېر کې سړي له هغه ځای یادېږي پېښ وې. ټول پاتې شو ملګري دوستان، ښه وخت هم تېر کړی و، غونډه زندګي مالته وه او دا بچیان زما همالته راغټ شوم، درسه سبق یې ویلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي او دې ته ورته شمېره بیا په دې ملک کې نارجستره افغان کډوال هم شتون لري. د پاکستان ریاستي او سرحدي چارو وزارت ویلي چې PUR کارت او افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال تر څه وخته پورې پاکستان کې ژوند کولی شي او پولیس او نورې ذمهوارې ادارې دوی نه تنګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.